د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ د قتل په وخت کې مونږ کول او د زید او د عاصم رضی الله عنه قتل د احد په جنگ کې کوم کافران چې مردار کړی شوی وو د هغوی په خپلوانو کې د بدل اخستو جوش ډیر تیز و. سلافه چې د هغې دوه زامن په دې جنگ کې قتل شوي وو نظر منلی وو، یعنی منښته یې کړې وه که چېرې د عاصم چې هغه د ده زامن قتل کړي وو سر په لاس راغی نو د هغه کپرۍ کې به شراب څکم. په دې وجه هغه اعلان کړی و چې څوک د عاصم سر راوړي نو هغه ته به 100 اوښان انعام ورکړم. سفیان بن خالد دې لچ تیار کړ چې د هغه د سر راوړلو کوشش وکړو. نو هغه د ازل او د قاره څو سړي مدینې منورې ته ولیږل. دې خلکو خپل ځان مسلمان ښکاره کړ او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د تعلیم او د تبلیغ دپاره خپل ځان سره د یو څو حضراتو لیږلو درخواست وکړو او د حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه د لیږلو هم درخواست وکړو چې د ده واز د خلکو خوښ دی او ډیر ښه دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام 10 سړي او بعضې روایتونو کې 6 سړي دوی سره کړل چې په هغې کې حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه هم و. په لاره کې دغې بوتلونکو وعده خلافي وکړه او دښمنان یې د مقابلې لپاره راوبلل چې 200 سړي او په هغوی کې 100 سړي ډېر مشهور غشي ویشتونکي وو. او بعضو روایتونو کې دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حضرات د مکې د خلکو د خبر راوړلو لپاره لیږلي وو. په لاره کې د بنو لحیان 200 سړو سره مقابله وشوه. دې لږې ډلې چې د 10 سړو یا د 6 سړو وه دا حالات ولیدو نو په یو غر باندې چې د هغې نوم فدفد و وختل. کافرانو وویل چې موږ ستاسو په وینه خپل ځمکه رنګول نه غواړو، صرف د مکې د خلکو نه ستاسو په بدل کې سمال اخیستل غواړو. تاسو موږ ته راشئ، موږ تاسو نه قتلو. خو هغوی ورته وویل چې موږ د کافرانو په ذمه دارۍ کې راتلل نه غواړو او د ترکش نه یې غشې راویستل او مقابله یې وکړه. حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه ملګرو ته په جوش کې وویل چې تاسو سره دوکه وکړی شوه خو د ویرې خبره نه ده. شهادت غنیمت وګڼئ، ستاسو محبوب تاسو سره دی او جنت حورې ستاسو په انتظار کې دي. دا یې ووی او په جوش سره یې مقابله وکړه او کله چې نیزه هم ماته شوه نو په توره یې مقابله وکړه. چا سره چې مقابله وه د هغوی ډله ډېره وه. اخر شهید شو او دعا یې وکړه ای الله خپل رسول ته زموږ د کیسې خبر وکړي. دا دعا قبوله شوه او د هغه وخت د دې واقعې علم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وشو. او چونکې عاصم رضی الله تعالی عنه دا هم اورېدلي وو چې سلافه زما کپره کې د شراب څښلو نظر منلی دی نو د مرګ په وخت کې دعا وکړه ای الله زما سر ستا په لاره کې پرې کولی شي، هم ته د دې حفاظت کوونکی. دا دعا هم قبوله شوه او د شهادت نه پس کله چې کافرانو د سر پرې کولو اراده وکړه نو الله تعالی د شاتو مچۍ او په بعض روایتونو کې د ډمبرو یو سیل راولېږه چې هغوی د هغه بدن 4 واړو طرف نه ګیر کړ. کافرانو خیال وکړو چې د شپې په وخت کله چې دا والوزي نو سر به یې پرې کړو، خو د شپې د باران یوه سیلابي چپه راغله او د هغه لاش یې لاهو کړو. دغه شان 2 یا 3 سړي شهیدان شو. خلاصه دا چې 3 باقي پاتې شو. حضرت خبیب او زید بن طارق او عبدالله بن دسینه رضی الله تعالی عنهم دې 3 واړو حضراتو سره بیا هغوی واده او لوز وکړو چې تاسو ښکته راکوز شئ، موږ تاسو سره واده خلافي نه کوو. دا 3 واړه حضرات ښکته راکوز شول. راکوزېدو سره کافرانو د لیندو جای راوسپړ دی او هغوی مټې پرې وتړلې. حضرت عبدالله بن طارق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې دا ړومبني بېلوزه دي، زه تاسو سره هیڅ کله نه ځم. دې شهیدانو پسې تلل زما هم خوښ دي. هغوی په زبردستۍ د ده راښکل وغوښتل خو دی د خپل ځایه ونه خوځېدو نو د هغې خلکو دې هم شهید کړه. صرف 2 حضرات ورسره پاتې شو. یو حضرت زید بن دسینه رضی الله تعالی عنه چې صفوان بن امیه د 50 اوښانو په بدله کې واغسته چې د خپل پلار امیه په بدله کې قتل کړه. دویم حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه چې حجیر بن ابي ايهاب د 100 اوښانو په بدله کې واغسته چې د خپل پلار په بدل کې قتل کړه. د بخاري شریف روایت دی چې د حارث بن عامر اولاد واغستو چې د په بدر کې حارث قتل کړو. صفوان خو خپل کېدی حضرت زید رضی الله تعالی عنه زر د حرم نه بهر د خپل غلام په لاس ولېږه چې قتل کړی شي. د تماشې لپاره ډیر خلک جمع شول چې په هغې کې ابو سفیان هم و. د حضرت زید رضی الله تعالی عنه نه د شهادت په وخت کې تپوس وکړو چې ای زیده ستا دې په الله قسم وي رښتیا ووایه، آیا تاسو ستا دا خوښه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم 60 ستا په بدله کې ووهلی شي او ته پرېښودلی شي چې خپل بال بچ سره خوشحاله اوسي؟ حضرت زید رضی الله تعالی عنه فرمایل چې په الله تعالی مې دې قسم وي چې زه خو دا هم نه خوښوم چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام کوم ځای کې دی هلته دې په هغوی یو ازغې قدرې مات شي او زه دې خپل کور کې په آرام سره یم. دا جواب چې قریش واورېده حیران پاتې شول. ابو سفیان وویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو چې څومره د هغه سره محبت ما ولیده د دې مثال مې چېرته نه دی لیدلی. دې نه پس حضرت زید رضی الله تعالی عنه شهید کړی شو. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه څه مودې پورې په قید کې و. د جوهر وینځه چې بیا وروسته مسلمانه شوه وایي چې خبیب رضی الله تعالی عنه کله چې زموږ په قید کې و نو موږ ولیدل چې د خبیب رضی الله تعالی عنه په لاس کې یوه ورځ د انګورو ډېره لویه غونچه
د سړي د سر برابر یې په لاس کې نیولې د انګور خوري او مکه کې دغه وخت انګور بیخي نو هماغه وایي چې کله د قتل وخت نږدې راغی نو د پاکۍ دپاره یې چاړه وغوښتله هغه ورکړی شوه اتفاقا یو ماشوم دغه وخت خبیب رضی الله تعالی عنه ته ورغی دا یې خلکو ولیده چې چاړه د ده په لاس کې ده او ماشوم ورسره دی دې لیدو سره ویرېدل خبیب رضی الله تعالی عنه وفرمیل چې آیا تاسو دا خیال دی چې زه به ماشوم قتل کړم داسې به ونه کړم دې نه پسې د حرم نه بهر راویستلو او په سولۍ باندې ځوړندولو په وخت د اخر خواهش په تور یې تپوس وکړ چې څه ارمان دې وي نو وښایه ده وفرمیل چې ما ته دومره وخت مهلت راکړئ چې 2 رکعته مونځ وکړم چې د دنیا د تلو نه وخت دی او د الله تعالی سره ملاقات نږدې دی نو مهلت ورکړی شو 2 رکعته یې ډېر په تسلۍ سره وکړل او بیا یې وفرمیل که چېرې زما دا خیال نه وی چې تاسو خلک به دا ګڼئ چې زه د مرګ د ویرې نه ساعت تېروم نو 2 رکعته به مې نور هم کړي دې نه پسې په سولۍ ځوړند کړی شو او دعا یې وکړه چې ای الله څوک داسې شته چې ستا رسول صلی الله علیه وسلم ته زما آخري سلام ورسوي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه دغه وخت سلام ورسولی شو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وعلیکم السلام یا خبیب رضی الله تعالی عنہ او ملګرو ته خبره ورکړه چې خبیب رضی الله تعالی عنہ قریشو قتل کړو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ کله چې پسولۍ وخېژولې شو نو 40 کافرانو د 4 واړو طرفونه په د نیزو حمله وکړه او بدن یې ولا غلبیل کړه دغه وخت چا قسم ورکړو او دا یې پوښتنه وکړه چې ته دا خوښوي چې ستا په ځای د محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړو او تا پرېږدو دو فرمایل والله العظیم ما ته دا هم نه د خوښه چې زما د ځان په بدله کې یو ازغې قدرې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام کې نه نوځي فایده هسې خو د دې قصو هر یو لفظ د عبرت دی خو په دې کیسه کې 2 څیزه خاص طور د قدر او د عبرت قابل دي د دې حضراتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت او عشق چې خپل ځان می د قربان شي او د دې په بدله کې دومره لفظ ویلم نه دی خوښ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته معمولی غوندي تکلیف هم ورسی حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ باندې صرف په جبه ویل غوښتل او صرف په جبه ویلو کني بدله کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف رسولو باندې خود دې کافرانو وس هم نه رسیدو بلکې داغه خلک په خپل هر یو تکلیف رسولو کوشش کیو چې پاغي کې د بدل او بې بدلی ټول برابر وو دویم سیس د مونږ عظمت او داغه محبت چې داسې اخیری وخت کې عموما خزه بچی خلک یادوي شکل لیدل واړي پیغام او سلام ورته وای خو د دې حضراتو کو پیغام او سلام ورکول دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او اخیری خواهش یې دی نو 2 رکعاته مونږ